امام نسائی دا حدیث نقل کړي به اسناد صحیح. کوم زنانا چې د خپل خاوند نافرمانی کوي، خپل خاوند سره خبره کې نیریږي، خبره تور ګرځي، دغه بارک یاد لري، خويند یاد لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم خلق دی داغي منز دار سرون نبر نزی، یعنی قبلی کی نہ اللہ قبلینا. عبد ابق من موالیه حتی یرجع، یا غلام دے چې خپل مالک نو تختی خپل مالکان نا سو پر بیرته واپس شوی نه. و امرات عصت زوجها حتی ترجع، او هغه زنانا چې خپل خاوند نا فرمانی کوي څو پورې چې بیرته رجوع خپل خاوند ته نه کړي، هغه پورې د دې زنانا منځ نه قبليږي. اصل خطه پورته کیږي نه چې خاوند ته خبره خاوند چې کوم دی هغه هم ګوره بدمعشي نه کوي چې غیر شرعي طریقې سره داینه مطالبات کوي، داغي حق پزان نه مني، خپل حق به مني، داغه هم نه کوي. لیکن کم خاوند چې د خپل خزه حق خادا کوي لیکن خزه نه فرمانی کوي، د دې خزه منځ اړول قبليږي نه، بر نزي د سر نه بره هغه نزي. امام حاکم المستدرک کې نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث صحیح کې د حدیث نقل کړی. بلکې یو روایت کې دي لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها، الله هغه زنانه ته ګوري نه چې کوم زنانه د خپل خاوند شکر نه ادا کوي. وهي لا تستغني عنه، حال دار چې د خاوند نه بغیر د دې جنم نه تیری. هغه خزه ته الله سری بده ګوري نه چې د خاوند نه فرمانی کوي.